سلام دوستانو، نن به تاسو سره ځینې مهم او عملي ټکي شریک کړو چې د چرګانو په فارم کې به ستاسو وده، تولید، ګټه او نتیجه ښه کړي. دا هغه رازونه دي چې تجربه لرونکي فارمر یې عملي کوي. لومړی، د چرګ عمر مطابق خوراک هر عمر ځان ته اړتیا لري. کوچنی چرګ ته سټارټر خوراک ورکوو، ډېر پروټین لري. غټ چرګ ته ګروور خوراک ورکوو او فاینل وزن زیاتولو لپاره فینیشر خوراک ورکوو. که خوراک عمر سره برابر نه وي، وده سسته کیږي. دوهم، پاک او وچ محیط برابرول. چرګ د رطوبت سره حساس دی. که بستر لود وي، ناروغۍ ډېریږي او وزن کمیږي. تل بستر وچ، نرم او تازه کړئ. دریم، مناسبه تودوخه او هوا برابرول. چرګ که یخ وي، خوراک کم خوري. که ګرم شي، تنفسي مشکلات پیدا کوي. هوا باید تازه وي خو تیزه هوا نه وي. څلورم، پاکونکي او پروبایوټیکس کارول، لکه سرکه، هوږه او پروبایوټیک. په دې ټاپک ویډیوګانې هم شته، په چینل کې کتلی شئ. پنځم، د اوبو پاکوالی، تل پاک اوبه کارول او تازه اوبه کارول. شپږم، د چرګانو د چلند مشاهده. چرګ ډېر څه په خپل حرکت، غږ او خوراک ښیي. که د چرګ فعالیت کم شي، لږ خوراک وکړي یا یو ځای ناست وي، دا د ناروغۍ نښه ده. اووم، د فارم جدي مدیریت. وزن منظم ټول کړئ، د خوراک اندازه کنټرول کړئ او هره ورځ یادښتونه ولیکئ. فارم هغه خلکو ته نتیجه ورکوي چې څارنه کوي. په آخر کې پام، نظم، پاکوالی او مناسب خوراک ورکړئ. چرګ به د توقع نه هم زیات وزن واخلي. که دا مشورې درته ګټورې وي، ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.